دا ته دې کاری صاحب ما دوه کوېشن دي. یو کوېشن دا دی چې دغه چې کوم شیعاګان چې دي څرنګه موږ په سنیانو کې داسې سنیان دي که نه چې دمره لکه هغه خبرې اورېدلې ما د پوره ډېره ناجایزه ده که نه چې هغې د خپلو شیخانو ته د پیغمبر نه زیاته درجه ورکړې ده. دغسې په شیعاګانو کې ډېر بیډ پیپل یې شته. ما سره دلته په یونیورسټي کې شیعاګان وي، شیعاګان ورته ته پته ده چې هغه مانځه نه بعده روژه ماتوي. هغې به موږ سره په یو ځای کې روژه ماتوله. ما چیرته نه په ژوند کې چیرته غلطه خبره نه در اورېدلې. ما به تپوس یې ونه کولو وی چې د موږ کې ډېرې زیاتې فرقې دي او د کوم د بیډ پیپل دي وی چې دا میډیا کې ډېر اوپن راشي وی چې دا ورلډ ټاکول موږ الاؤډ کوو نه. دې نه موږ خلکو ته وایو چې تاسو وینه ورکئ او دا ما اصلا خبره داسې ده. دا یو دا د باډه چینار والا دی، دا خو په اسلام کې هیڅ حیثیت نه لري. دا خلقنا اهل بیتو کې کوم حیثیت لري؟ اسی دوی هغه خپل ځان پسې نیولی د په اهل بیتو پسې کوي. دا ګوري 2 کاله دي دوی یو هغه کې دومره ایمان او غیرت نه سسي میدان ته راسي د خپل ایمان اسلام غیرت اهل بیتو منل ثابت کړي، بس نور دي پرېږدي. فقط دی صحابه دي پرېږدي، فقط دومره دي دوی غیرت وکړي سعودي وایي موږ د اهل بیتو منون کیو. دلته دې راته ثابت کړي چې په څه شي کې تاسې اهل بیت منئ، بیا به مخکې ځو پسې. لیکن خبره دلته دا ده د موږ تاسو په دې منطقو کې چې دا ټول 12 امامه دي. دا کله کله چې تاسو ته یو خبره کوي هغه تقیه در سره کوي، لیکن موږ اصلا د دوی هغه اصل ته ګورو، هغه عقاید ته یې ګورو، هغه د سر امامانو ته محدثینو ته فقهاو ته کتابونو ته یې ګورو. یو کس 2 کس خو ناحساب دي، یو 2 کس او 5 کس عادي کسان هغه ناحساب دي. هغوی ته موږ هم نه وایو چې دا کافر دي، بلکې هغوی ته وایو چې دا بیچارهګان ناپوهه دي، نادان دي، الله دې پوهه کړي. خبره باندې پوه شوس که پوه نه سولاسته پوه شوم. بل دا تپوس مو کولو کاری صاحب چې تاسو مو خو دا وایي اورېدلي دي چې دین میں آسانیاں پیدا کر. دین کې مطلب دا ده چې ډېر دین غان نوي څه ورته وایي ګران نوي که ایکسپینسیو نوي وټ ایور سو پښتو کې څه ورته وایي. او بله تاسو خبره کوله چې سنت نه بغیره مونځ نه کېږي. او زه چې کومه علاقو کې پاتې کېږم د ټول عرب دنیا ده د صرف فرض کوي، زه په خپله فرض کوم سنت کله موقع میلاو شي وکم نه وي. خبره باندې نه یې پوه سوی ته اوس ته په خپله د ما په خبره نه یې پوهه نو بیا د شیو په خبره به څه پوهه چې ولې دې الله باندې ما کله درته ویلي چې سنت څوک نه کوي لمونځ نه کوي. تاسو ما تاسو خبره اورېده چې تاسو دا خبره کړې وه چې اسلام کې اسانی سته، اسلام دی اسانی دین ده، خو هغه اسانی به د اسلام په خوښه یې بغی ما د تا د خیټالوژي په خوښه باندې بنئ خادي زړه سره په اسلام او په دین کې اسانی سته. د ما ته د خیټالوژي یا د ما ته د سستی په وجه هغه اسانی نه ښیي، د اسلام په خوښه اسانی. پوه شولې په خبره د زړه سره؟ د اسلام چې کومه اسانی د په ما ته باندې راولي د اسلام او د دین او د قرآن د پیغمبر په خوښه همغه اسانی ده، په هغه کې د اسانی له سره. اما دا مې نه درته څوک سنت نه کوي دغه فرض نه کېږي، نه، سنت د فرض او پوره کوونکی عبادت ده. سنت کوي په دې کې اجر ده، په دې کې د رسول الله اتباع ده، په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم منل دي، د نبی علیه السلام خوشحالي ده پکې. په ورځ قیامت باندې الله فرض پر کوي په سنتو باندې، په نوافلو باندې کې د فرضو کې کوم نقصان راسي. ګوري قدرمندو الله دې وکړي چې دا زه دا لنګوټه لیک سمه کوم نه لیک په ځان ګوتې ووهمه دا ویختان هم داسې لیک ګوتې عمر جان مېرمه بېشکه قارس دا سړي خو نو دا ویختان خو داسې دي دا په دې میډیا کې بیا په ډېرو خلکو ښې نه لګي. ټول د دغه ریکارډ ته متوجي سي، ټول ملګري دوستان. اپډیټ دا اپډیټ تاسې دعا ورته کوئ، تاسې دعا ورته کوئ. قدرمندو دوستانو دغه اپډیټ به مو تر اوسه نه وي اورېدلی. له ابو لؤلؤ المجوسي پیروز نه مدد غواړي. مو خو تر اوسه ویل دا خلق له امام علي نه مدد غواړي، وایي هغه واسطه جوړوسي اهل بیت ده، لیکن نه وایي اپډیټ پسې درته وښیم له مجوسي نه. الله اکبر، مجوسی چې د ور عبادت کوي له هغه نه مدد غواړي. دا څوک ده؟ دا کس د عمر الفاروق رضی الله عنه قاتل ده، هغه پیروز ابو لؤلؤ المجوسي اوسې او نوم لیکلی ده، له هغه نه یې مدد و رقم درته وګوري، ټول شیان وګوري، نوی اپډیټ. او د موږ وال چې کېدي بیا وګوري په ابوبکر او عمر په صحابه باندې لعنت. تی شروع کړه راځه په خیر د زړه سره
دا وګورئ هلته لیکلي دي یا ابو لؤلؤ مدد په هغه ورقه باندې خو لیک لري د ده رانږدې نه کړل چې لیک یې نږدې کړي وای چې سم موسر ورباندې خلا دوی خپله وایي چې یا ابو لؤلؤ مدد او په ابوبکر و عمر باندې لعنت وایي العیاذ بالله دا ګورې د دوی ټول ماتمونه عزاګانې په دغه شکل دي بیرته یې له سره کړه خو د موږ ملګري دغسې بلاوي دي دا بلاوي دي چې نه موبایل سمولی سي نه هغه ویډیو سمولی سي نه هغه اسکرین سمولی سي دا دغسې بلا ورسره موسر ده هلته ودروه په دا ابو لؤلؤ چې واضح ښکاره سي نه د دوی حال ده دا هلته هغه ورقه چې هغه نوم چې صحیح ښکاره سي هلته ورته وایي ابو لؤلؤ مدد مرجان لږ دا ویډیو شاته کا دا هغه بیا هغه نږدې راځي لږ شاته کا کامره هم سمه نه ده نه اوس تر بابا عبدالرحمن صاحب ته به ترسولي بس صحیح څه اوس صحیح څه دا وګورئ هلته پاسې لیکلي دي السلام علیک یا څه شی ده یا مسبب المرحة الراحت چی شی لیکلی ښه دا لاندې تاسې ورته وګورئ یا ابو لؤلؤ مدد ای مسلمانانو یا ابو لؤلؤ مدد ابو لؤلؤ دا هغه مجوسی ده چې د عمر رضی الله عنه وارضاه امیر المؤمنین هغه قاتل ده او عمر رضی الله عنه په شهادت رسولی دوی مدد ځینې غواړي بیا وروسته تاسې وګورئ چې په ابوبکر و عمر باندې لعنت وایي چې پرېږده له سره پرچم حضرت ابولؤلؤ پرچم بالا کف اروپا آلمان دا د تاسې هغه ورونه دي دا د کلیسا مزدورانو ته وایم چې دعا ورته کوئ دا د موږ په ګاونډ کې چې شپه ورځ دا هغه مجوسیان دي د مجوس نه مدد غواړي او د رسول الله په صحابه باندې لعنت وایي یوه ویډیو ابله ویډیو راواخله ابله چې په ماتم کې هغه په زرګونو خلق دي چې هغه په ابوبکر عمر باندې لعنت وایي هغه ویډیو راواخله سمه ده قاري زه خو دې ته حیران پاتې شوم دا په صحابه باندې لعنت ویل دا خو د دوی مذهب د کمپنۍ ده لیکن خبره دلته دا ده ابو لؤلؤ المجوسي سبحان الله اهل بیت لعنت ور باندې ویل دي دوی په کتابونو کې اهل بیت امامانو لعنت ور باندې ویل په مجوسي باندې وای دا کافر مجوسی لیکن دوی مدد ځینې غواړي ما تاسو ته ویلي چې د اهل بیتو د دې پاک مذهب په مقابل کې دوی د مجوسیانو مذهب جوړ کړی دا اوس د ښکاره درته ښکاره سول چې ابو لؤلؤ المجوسي مدد خاطر دا ویډیو چالو کړه مسلمانانو غوږ سي پس دا د دوی ماتمونه دي ښه عزاګانې دي او دا تاسو ورننوځئ ګورئ دا هر محفل دا هر مجلس دا هر عزای په همدې شروع کېږي په ابوبکر و عمر و عثمان لعنت حدیث به ریپورټ شو او دا لري کړه سخت دغه لاسته قاری صاحب دلته په ایران کې یونیورسيټي نوم یې ده ملک اشتر یونیورسيټي هغه ملک اشتر چې د عثمان رضوانانو په قتل کې لاس درلودو داغه په نوم یو لوی جامعات یونیورسيټي جوړه کړې نه دلته اوس خو خیر دا اوس ګوري دغه ابو لؤلؤ المجوسي نه ده دی وای موږ له اهل سنت سره مخالفت نه لرو اهل سنت مورونه دي او دغه ابو لؤلؤ المجوسي نام نهاد زیارت ور باندې جوړ کړی د په ایران کې تاسو ورنوځي دی ابو لؤلؤ المجوسي بیا ور باندې لیکلم دی السلام علیک یا ابو لؤلؤ دغه تاسو وسوګو ریپورټ خود دغه نه و در باندې ما ته خو دلته ښکاره کړل وو ما ته هم ښکاره که ولوېدم ښه بل چې شایسته بله ویډیو دوه نور هم د قاري صاحب یو یې هغه د تېره وخت
او یا د همدومره بس وي داسې نه اکاونټ دې در خراب کړي سمه ده قاري صاحب هغه هم ډېرې خطرناکې دي او هغه بیا بل ورځ دا ګوري مسلمانانو د خپلو مسلمانانو ته وایي یعنې تاسې فکر وکړئ له هغه چا نه دوی مدد غواړي چې هغه د ماودي ته د رسول الله د صحابه و د علي رضی الله عنه د زوم د عمر رضی الله عنه چې علي رضی الله عنه خپله لور په نکاح ورکړې وه لعنت مور باندې وایي په هر ځای کې او بیا زه دې ته حیران پاتې یم ای عام وشی ولیکن عقل خود رو پاکسته کنه سورس خپلو کتابونو ته دې ورسه و خدای قسم علي رضی الله عنه 23 کاله په ابوبکر او عمر او عثمان پسې لمونځ کړی 23 تاسې لعنت ور باندې وایي چې هغه لمونځ پسې کول تاسو لعنت ور باندې وایي چې هغه لور په نکاح ورکول عمر رضی الله عنه هغه انسانانو چې لږ عقل لري لږ شعور لري دا بیا هغه دغه راغلی ده کېدای شي یو روایت راوړي د اسلام حقیقي عقیده قبوله کړي